په کندهار کې د ښه کتاب ښه ژوند په نوم د کتابونو په جوړ شوي 3 ورځني نندارتون کې چې ټاکل شوی و نن پای ته ورسیږي څه باندې 10,000 کتابونه پلورل شوي دي. د کندهار د اطلاعاتو فرهنګ رئیس ویلي دی چې د تیرو 3 ورځو پر مهال په دغه نندارتون کې څه باندې 10,000 کتابونه پلورل شوي او کتاب پلورونکو ته له 1500 ډېرې جایزې هم ورکول شوي دي. د نوموړي په خبره که څه هم نن دغه نندارتون وروستۍ ورځ خو د خلکو له پرلپسې غوښتنو او د کتاب پلورونکو اتحادیه په ملاتړ به 2 ورځې نور هم دوام وکړي. په همدې حال کې د سرپرست حکومت ویان چې دغه نندارتون نندارې ته ورغلی و ویلي دي د کتابونو د نندارتون له لارې د کتابونو پلورل زیاتیږي او هم ورسره د کتاب پلورنځیو کاروبار ښه کیږي. په بدخشان ولایت کې تېره شپه د ریشتر په درجه 4.3 درجې زلزله شوې ده. د امریکا د ځمکې پیژندنې اداره وايي دغه زلزله د بدخشان ولایت د اشکاشم ولسوالۍ په 10 کیلومترۍ کې شوې ده. تر اوسه د دغه زلزلې د اوښتو زیانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. په نیمروز ولایت کې یوې متشبثې مېرمنې له 200 اړمنو کورنۍ سره د ژمنیو توکو او جامو مرسته کړې ده. د نیمروز سیمه چارواکي هم له سوداګرو او مرستندویه بنسټونو غواړي چې د ژمي په ساړه موسم کې له اړمنو خلکو سره مرستې وکړي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د 3 شلاوريزو سیالیو په لوبلړۍ کې متحده عربي امارات ته 2-1 پر وړاندې ماتې ورکړه. دا لومړی ځل و چې افغانستان د ابراهیم زدران په لوبډل مشرۍ د شلاوريزو سیالۍ سیریز ګټي. د جاپان د هوایي شرکت یوې الوتکې پرون د توکیو په هاندای هوایي ډګر کې د ساحل ساتونکي الوتکې سره د ټکر وروسته اور اخیستی دی. رویټرز خبري اژانس دغه هوایي شرکت د چارواکو د څرګندونو له مخې وایي چې له الوتکې څخه ټول 109 مسافر او عمله ایستل شوي دي.